د اذان نیوز قدرمن لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ به اوسئ. را روانه اونۍ په کابل کې د علماو لویه غونډه جوړیږي. د افغانستان اسلامي امارت د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د علماو لویه غونډه جوړوي. که څه هم د اسلامي امارت چارواکو په دې اړه کوم څه نه دي خپاره کړي، خو وړاندې تر دې د دې غونډې مهمه اجنډا پر داخلي مشروعیت، سلا مشورې او په ټوله کې له اوسنیو ستونزو د هیواد راایستل کېدل بلل شوي دي. د کابل پولي تخنیک پوهنتون په یو خبرتیا کې ویلي چې د لوی جرګې د غونډې لپاره به دغه پوهنتون د چنګاښ د میاشتې له 25 بیا تر 12 نیټې پورې رخصت وي. په خبرتیا کې راغلي له دوشنبې څخه به ټول درسونه په عادي ډول بیا پیلېږي. په همدې حال کې د ملا محمد حسن اخوند په لاسلیک په ټولنیزو رسنیو کې یو مکتوب ښکته پورته کېږي چې پکې راغلي په کندهار کې د اسلامي امارت د لوی مشر شیخ هیبت الله اخندزاده په مشرۍ د وزیرانو غونډه کې پریکړه شوې چې د هیواد په کچه به د علماو ستره غونډه جوړیږي او د جوړولو چارې د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا برادر ته سپارل شوي دي.